د مطالعې لپاره وخت څه ډول تنظیم کړو؟ د بوختیاو ډکه دنیا د ټکنالوژي پیاوړی وخت دی. مهمه دا ده چې څه ډول کولی شو خپل وخت د دې لپاره چې اغیزمنه مطالعه وکړو تنظیم کړو. درې ډوله خپل وخت تقسیمولی شو. لومړی دا په هره برخه کې چې تخصص لرئ، که هغه انجینري وي، که هغه شرعي برخه وي، که هغه نور هره برخه وي، 50 سلنه وخت تخصصي برخې ته ورکړئ. کله چې مطالعه کوئ 50 سلنه مطالعه په خپل تخصصي برخه کې وکړئ چې ستاسو تخصص کېدای شي هر څه وي، همغه ته پام وکړئ. 50 سلنه وخت همدغه ته ورکړئ. 20 تر 25 سلنه وخت، د 20 نه تر 25 سلنه وخت دینی مطالعه ته ورکړئ. که غواړئ چې په هم په دین کې، ځکه اوسنۍ نړۍ ډیره بوخته نړۍ د ټکنالوژي راغلي، هر څه یې دومره ګډوډ کړي دي چې انسان په هر حالت کې له ګڼو موضوعاتو سره مخ کېدای شي. تاسو که ویب سایټ کې دی یو کتاب نوم ولیکئ، زرګونه کتابونه دي، میلیونونه کتابونه دي په نړۍ کې په فزیکي ډول باندې، هغه چې په لیکل دي خو بيخي شمیر ورک دي د انسانانو نه. دومره ډیرو کتابونو کې او دومره پیاوړي وخت کې انسان څنګه کولای شي چې واغزمنه مطالعه وکړي، داسې چې هم په خپل مسلک پوه شي او هم ترڅنګ دین زده کړي او هم ترڅنګ نور افاقي علوم زده کړي. د دې لپاره پخوا وخت کې ډیری علما تاسو لیدلي دي لکه ابن تیمیه او نور دینی علما چې هغوی تر ډیره موسوعي علما ګڼل کېږي، یعنی په عامه اصطلاح باندې دوی تر ډیره ډکشنري غوندي په خپله هر برخه کې دوی علم کړی، په طب دوی پوهېدل، په ژبه دوی پوهېدل، په دین دوی پوهېدل، په هر څه باندې دوی پوهېدل. هغه وخت کې علم ډیر محدود و، کتابونه ډیر کم و. خو اوس ډیره مشکله خبره ده چې انسان وکولای شي په ډیرو علومو کې تخصص وکړي او په څو برخو کې تخصص وکړي. ښه دا ده چې انسان ډیر پام 50 سلنه شاوخوا خپل وخت د مطالعې لپاره خپل تخصصي برخې ته ورکړي. کوم برخه کې چې دی تخصص لري همغه برخه کې ډیر پام وکړي او همغه برخه کې کتابونه مطالعه کړي. 20 سلنه دینی مطالعې ته ورکړي. پاتې نورو ته، لکه مثال زه په یو برخه کې تخصص لرم، 50 سلنه هغې ته ورکوم. که ستاسې دین یا اسلامي علومو برخه کې تخصصي نو بیا 50 هغې ته ورکړئ، 20 د نورو علومو ته ورکړئ چې طبي علوم دي، هر څه چې دي کوم سره ستاسو شوق او مینه ورسره لري. پاتې 25 یا 20 سلنه نورو برخو ته ورکړئ. افاقي مطالعه ده، که شعر لولئ، که داستان لولئ، که ژبه لولئ، که نور څه لولئ، دغې ته ورکړئ. دا یوه لاره ده. بله دا چې هر انسان باید په میاشت کې یا د ورځې څومره مطالعه وکړي. زما په نظر په ټوله کې که سړی راواخلي په میاشت کې حد اقل باید هر انسان 2 کتابه ولولي. یو کتاب مشخص په تخصصي برخه کې او بل کتاب په نور علومو کې چې افاقي علوم دي، هر څه چې دي افاقي برخه کې مطالعه کوي نو کېدای شي په هغه برخه کې تاسو مطالعه وکړئ. خو یو کتاب حد اقل باید په تخصصي برخه کې مطالعه کړئ. هغه کتاب کېدای شي 200 صفحې وي، 200 پاڼې وي، کېدای شي 300 وي. یعنی کله ورځې ته راوړو، هر ورځ یا هر شپه یا 40 ساعتونو کې هر انسان باید لږ تر لږه هغه تر ټولو لږه اندازې دا ده چې باید 10 نه تر 20 پاڼو پورې یا صفحو مطالعه وکړي. دا کېږي کال کې په میاشت کې شاوخوا 200 پاڼې یو کتاب، یا که ټوله کې د شپې 10 نه تر 20 پورې پاڼې مطالعه شي نو میاشت کې 400 پاڼې کېږي. لږ تر لږه هر کس باید د شپې یا 40 ساعتونو کې یا په یو میاشت کې 400 پاڼې ولولي. که تر دې کمه شو په دې معنی چې دی نه غواړي لزان نه یو داسې څوک جوړ کړي چې په ټولنه کې رغنده رول وي. ځکه که غواړي په ټولنه کې پیاوړی شخصیت جوړ کړي، حد اقل باید د شپې د 10 نه تر 20 پاڼو مطالعه کړي یا په یو میاشت کې 400 پاڼې. زما مشوره دا ده چې
هر سهار چې له خوبه راپاڅېږئ لمونځ کوئ، لمونځ وروسته دغه 2 لومړني ساعتونه چې که دفتر ته ځئ یا بل کار ته ځئ، تاسو ته به دومره وخت دی چې چای وڅښئ کور کې، یا مثلا حداقل 2 ساعته وخت به یا 1 ساعت وخت. دا تر ټولو مهم وخت دی چې تاسو ترې ګټه اخیستلی شئ، ځکه په دې وخت کې نه څوک ویښي، ډېری خلک ویښ نه وي، هر څوک ویښي په خپل آرام خپل کار کوي، ماشومان ویده او شور نه وي، ډېر فکر آرامه وي، انرژي وي، انسان ذهن آرامه وي، سکون وي، پکې بهترین جذب کوي په دغه وخت کې. که غواړئ چې مطالعه ډېره اغېزمنه وي، سهار له لمانځه وروسته کېدای شي مطالعه وکړئ، که هغه تاسو ته ډېره مهمه مطالعه وي دغه وخت ورته ځانګړی کړئ، او بیا د شپې وروستۍ شیبې چې هغه هم ډېر ښه آرامه وخت وي، کله چې ذهن آرامه وي نو مطالعه اغېز کوي او جذب ښه کولی شي. زه څه کوم؟ زه په خپله هر سهار چې له لمانځه وروسته شاوخوا 1/2 ساعت یا 20 دقیقې اذکارو ته معصوراتو ته ځانګړی کړی هغه لولم، ورپسې لږ څه تلاوت کوم، کله ناکله رانه پاتې کېږي خو ډېری وخت مې هڅه دی چې ویې کړم. ورپسې بیا چای څښم، چای نه وروسته بیا مورجانې ته تفسیر وایم، لنډ یو 20 دقیقې هغه هم نیسي. بیا چای نه وروسته ځم دفتر ته. یو بل ښه لاره چې انسان ترې استفاده کېدای شي کولی شي له وخت نه، هغه دا ده چې زه چې کله دفتر ته په موټر کې ځم، تر ډېره مې موبایل کې د علماو ویډیوګانې اخیستي، عربي، انګلیسي، پښتو، هر شی چې هغه تر دفتره پورې، زموږ له کوره تر دفتره پورې شاوخوا 1 ساعت لاره ده. په دې لاره کې زه له دغه 1 ساعته په دې ګټه اخلم چې زه تر دفتره پورې حداقل 1 ساعت د یو عالم د یو مسأله کې، یو دینی مسأله کې، یو ټولنیز مسأله کې، یو سیاسي مسأله کې، هر څه چې زه دغه وخت نه ډېره ښه ګټه اخیستی شم. یا بیرته د دفتر نه راتګ پر وخت کې شاوخوا 1 ساعت واټن دی، دغه واټن کې زه تر ټولو اعظمي استفاده کوم، ځکه ګوشکي مې په غوږ کې نور ملګري که خپل بحث کوي، هغوی خپل بحث کوي، اما زه ګوشکي اورم، ځینې مسایل اورم، ډېره ګټوره استفاده مې ترې کړې ده، او ډېر یعنی داسې کار دی چې همیشه به په دغه د وخت په ضایع کېدو به هم پښیمانه نه یاستئ، ځکه حدیث شریف کې راځي په قیامت کې له انسان یو پوښتنه دای چې عمر دې په څه کې تیر کو، وخت دې په څه کې تیر کو. که دغه پوښتنې ته سم ځواب یا دغه خپل وخت سم تنظیم نکړو، دغه پوښتنې ته ځواب نشو ویلی، او دا د انسان مسؤلیت دی چې باید په ټولنه کې اغیز ولري او په ټولنه کې رغندرول لري. یو قول دی وایي چې 3 ډوله انسانان نړۍ ته راځي، یو هغوی دي چې راځي نړۍ بدلوي، یو هغوی دي راځي چې څه ناڅه خپل مسؤلیت او د کورنۍ هغه ټول مسایل پوره کوي، او بالاخره ځي ژوند پرېږدي او ځي خپل کار پسې. یو هغه کسان دي چې راځي او بیرته ځي، هېڅوک پرې خبر نه چې د راغلی وی څه او که نه و راغلی څه. زه وایم چې انسان باید که نړۍ نشي بدلولی، حداقل ځان، خپل ماحول، خپل ملګري، دا خلک باید بدل کړی شي. نو دغه دپاره ښه ده چې خپل وخت په سمه توګه تنظیم کړو او ګټه ترې واخلو او مطالعه پکې وکړو. نو بل دغه دفتر ته چې زه په دغه 1 ساعت واټن کې ځم، نو زه پکې ډاکومنټریانې ګورم، مستند فلمونه پکې ګورم، طبي برخه کې، هره برخه کې، ځکه دا ماته داسې وخت دی چې بچت دی. په دغه وخت کې زه ضایع کړم، هم دفتر ته رسېږم، که استفاده ترې وکړم هم دفتر ته رسېږم، په دواړو حالاتو کې خو زما لپاره تر ټولو ښه وخت همدغه دی چې استفاده ترې وکړم، او سهار او یا وروسته د شپې نور برخه کې مطالعه چې کوم، نو له همدغه وخته ګټه اخلم.